د یو غیرتي مولا داسې خبرې چې ټول پاکستان یې ولړزاوه. دا چې څنګه مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. دیني علما زموږ په ټولنه کې هغه طبقه ده چې تر ټولو ډېر احترامي کیږي، خبرې تاثیر لري او منل کیږي. خو بدبختانه ځینو مولیانو بیا خپله دنده نه ده ترسره کړې او د دې پر ځای چې د ټولنې په خیر تمام شي په شر تمام شوي. خو بیا داسې مولیان هم شته چې له خپل سر څخه تیر دي، د حلواګانو او د پیازو خلک نه دي بلکې د حق غوښتنې د لارې مبارزین دي. کیسه دا ده چې تیره شپه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او دیني عالم ملا ابراهیم اچکزي پاکستاني ریاست ته په خطاب کې وویل له دې وروسته د مرګ ځواب په مرګ درکوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی ملا بهرام وایي 80 کاله کېږي چې پاکستان د پښتون وجود غوښش کوي، خو دا ځل به د مرګ ځواب په مرګ او د سوک په سوک ورکوو. هغه د عارف وزیر د وژلو غبرګون کې چمن کې د جوړ شوي لاریون پر مهال خپلې جامې وباسلې او پاکستاني پوځ ته یې په ډاګه وویل چې زما سینه هم درته حاضره ده، لکه څنګه چې پاکستاني پوځ ارمان لوڼی او عارف وزیر شهید کړل داسې دې ما هم مړ کړي. خو موږ له خپلې مبارزې نه په شا کیږو. هغه خلکو ته وینا کې ویلي پاکستان پر پښتنو ظلم روان کړی دی او باید خپل ظلم او زور زیاتی ودروي. د هغه په وینا که یې زموږ حوصله وروستی کړه د پاکستان لپاره به بدې پایلې ولري. هغه ویلي د پاکستان د ظلمونو مقابل کې یووالي ته ضرورت دی او پی ټي ایم ښه فرصت دی چې د ظلمونو مخنیوی پرې وکړو. په هر حال د یادولو ده چې تیرو 2 ورځو کې د عارف وزیر د ترور له کبله ګډ احتجاجونه روان دي. په هر حال د ملا بهرام په هکله به لږ څه ووایو. ملا بهرام څو ځلې پاکستاني ریاست نیولی او ډېر وخت په زندانونو کې هم پاتې شوی، خو له خپلې مبارزې نه دی په شا شوی. د مولوي صاحب بهرام په څېر دی داسې نر او غیرتي مولیان لا ډېر شي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.